یو وخت ډیر پخوا د لوړو غرونو او ژورو درو ترمنځ یو زوړ کلی و. دا کلی که څه هم غریب و، خو خلک یې په حلاله ډوډۍ، رښتینولۍ او یو بل سره په مرسته ویاړل. د کلي مشرانو به ویل حلال رزق لږ وي خو برکت لري. خو په همدې کلي کې یو سړی اوسېده چې د دې خبرو پر خلاف یې ژوند کاوه. دا سړی د خلکو په خولو کې حرمخور بابا نومېده. دا نوم د ټوکې نه بلکې د حقیقت له مخې پرېښودل شوی و. حرامخور بابا په ځوانۍ کې بېوزله و. پلار یې ورته ویلي و زویه که لوږه هم وي حرام ته لاس مه وړه. خو بابا دا خبره د زړه په تل کې ونه ساتله. ویل به یې دغه د پخوا وخت خبرې دي، اوس وخت بدل دی. هغه کار مزدوري او بزګري سپک ګڼل. ویل به یې هوښیار سړی د نورو له لاسه خوري. همدا فکر د هغه د تباهۍ بنسټ شو. بابا ورو ورو د کلي لارې زده کړې. کله به یې د خلکو ترمنځ جګړې بلولې، بیا به د منځګړي په نوم پیسې اخیستې. کله به یې په بازار کې ترازو کږه کړې وه. کله به یې د کونډو او یتیمانو د ځمکو کاغذونه بدلول. هره شپه به یې جیب ډک و خو زړه به یې تش و. یوه ورځ د کلي امام صاحب په لار ورغی. ورته یې وویل بابا حرام مال د اور لمبې دي، نه سبا به تا وسوځوي. بابا وخندل او به یې ویل دا هسې د ملایانو خبرې دي. په کلي کې 3 یتیمانان وو. پلار یې مړ شوی و او لږ مال ورسره پاتې و. بابا ځان د هغوی سرپرست وښود، خو د امانت پر ځای یې خیانت وکړ. یتیمان به وږي ویده کېدل او بابا به د هغوی په مال میلې کولې. یوه کونډه ښځه چې 3 یتیمان ماشومان یې لرل خپله کوچنۍ پټۍ بابا ته وسپارله. بابا کاغذونه بدل کړل، ځمکه یې په خپل نوم کړه. کونډې لاسونه اسمان ته پورته کړل او ویې ویل یا الله زه کمزور یم خو ته زورور یې. همغې ورځې د بابا په ژوند کې ګډوډي پیل شوه. بابا د پیسو په بدل کې د دروغجن شاهد شو. حقدار له خپله حقه پاتې شو. څه موده وروسته همغه دروغ د بابا پر وړاندې ودرېدل او خپله لویه ځمکه یې له لاسه ورکړه. هغه ورځ بابا لومړی ځل چپ شو. بابا ویل دا هر څه د خپلو بچیانو لپاره کوم، خو اولاد یې نافرمانه شو. یو غل شو، بل بد اخلاقه، لور یې د پلار خبره نه منله. یو ورځ یو مسافر کلي ته راغی. بابا د امانت په نوم د هغه سامان واخیست، خو خرڅ یې کړ. وروسته د بابا سامان غلا شو، هېڅکله بیرته پیدا نه شو. بابا به په خوب کې اور تړلې لاسونه او د یتیمانو ژړا لیدله. د شپې به یې چغې وهلې خو لا یې هم زړه کلک ساته. خلکو خبره قاضي ته یوړه. بابا قاضي ته رشوت ورکړ. فیصله د بابا په ګټه وشوه، خو څه موده وروسته قاضي ونیول شو. د دندې لرې شو او عزت یې لاړ. نوي پاچا اعلان وکړ چا چې د خلکو حقونه خوړلو وي حساب به ورکوي. بابا وویرېد، مال یې پټ کړ او د کلي پرېښودو پرېکړه یې وکړه. بابا د کاروان له مال نه هم غلا وکړه، خو ونیول شو او ووهل شو او له کاروانه وشړل شو. هغه چې یو وخت زورور و اوس بې عزته پاتې شو. په پردي ښار کې چا په بابا باور نه کاوه. 3 ورځې له وږې ووهه. یوه وچه ډوډۍ یې وموندله، خو د یتیمانو ژړا یې واورېده او ډوډۍ یې وغورځوله. یو درویش په مخه ورغی او ورته یې وویل حرامخور د نورو دنیا خوري خو خپل آخرت له لاسه ورکوي. دا خبرې د بابا زړه ولړزوه. بابا بیرته کلي ته ستون شو. کور یې وران و، مال ختم و. جومات ته وړل، سر یې ټیټ کړ او په رښتینې توبه یې وکړه. خلکو ته یې خپل ظلمونه ومنل او پاتې حقونه یې ورته بیرته ورکړل. څو ورځې وروسته بابا وفات شو. ځینو ویل ناوخته خو توبه یې وکړه، نور ویل حرام خپل اثر وښود. خو د کلي خلکو دا سبق زده کړ، حرام مال ارامي نه راولي، د کمزورۍ خالي نه ځي، او توبه که ناوخته هم وي بیا هم دروازه خلاصه ده.